لکه څنګه چې نن مسلمان کافر سره لاس یو کې د خپل بل مسلمان ملک او د مسلمان رور د وجلو دپاره، د هغې د تهدیدولو دپاره، د هغې د ختمولو دپاره کافر سره لاس یو کې. همدغې رنګې بني اسرائیلو به هم کولو چې کله بني اسرائیلو بیت المقدس فتح کړه او 12 حکومتونه دوی جوړ کړل، یو حکومت یې جوړ نه کړل. لکه نن چې مسلمانانو که اتفاق نشته، بیل بیل ملکونه دي، حکومتونه دي، دغه رنګ هغوی هم بیل بیل حکومتونه جوړ کړي وو او یو بل په خلاف به جنګېدل. کله کله به داسې هم وشو چې یو بني اسرائیلي ډله یو حکومت والا به لاړل کافرو سره به لاس یو کړ، بیرته به د هغوی نه وسلې اخیستلې، د خپل مسلمان په خلاف به دوی دغه وسلې استعمالولې. نو الله دا وعده ورته یادوي چې تاسو ګوره دا وعده ما تاسو نه اخیستی و چې تاسو به د یو بل مسلمان ورور به نه وژنې، بني اسرائیلي به نه وژنې، خو تاسو د یو بل مدد کولو، یعنی کافر نه مو مدد اخیسته، په هغې به مو خپل مسلمان ورور وژه. نن په دنیا کې مسلمانان په ملکونو باندې تقسیم شوي دي او هر یو ملک د یو کافر سره لاس یو کوي، مسلمان ملک، او د بل مسلمان ملک ته، د بل مسلمان ته ارادې خرابې دي. نو فرمایي تظاهرون علیهم، تاسو مدد کو د یو بل سره، علیهم د هغوی په خلاف باندې، بالاثم په ګناه، والعدوان او په زیاتي، و ایاتوکم وکچرته رابغلل تاسو ته وساره بندیان قیدیان، نو تفادوهم تاسو به فدیه ورکولو هم د هغوی د خلاصولو دپاره. کله به چې داسې وشو چې یو بني اسرائیلي به بندي شو، دوی به بیا ویل چې راځئ چې اوس مونږ چانده راټوله کړو، دغه بني اسرائیلي خلاص کړو. ولې خلاصوئ؟ وایي ځکه چې زمونږ په تورات کې دا خبره راغلی چې بني اسرائیلي چېرته بندي کېږي تاسو به په شریکه پیسې راغونډوئ او هغه به خلاصوئ، د بند او د زندان نه به خلاصوئ. نو ځکه دا کار کوو. نو په تورات کې خو دا هم راغلي و چې وژنې به نه، په تورات کې خو دا هم راغلي و چې د کور نه به یې نه وباسې. نو تاسو بیا دا نور کارونه ولې کوئ؟ جنګ ورسره ولې کوئ؟ د کور نه یې وباسې ولې؟ چې کله بندي شي بیا تاسو آزادوئ. وهو محرم، حال دا چې حرام کړی شوی و علیکم په تاسو باندې، اخراجهم ویستل د دوی. اوس بیا هغه ابدي حقیقت راغی، حقایق ابدي، قاعده کلیه. فرمای افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، آیا تاسو د خپل شریعت بعضی خبرې منی او بعضی نه انکار کوي، بعضی نه منی؟ دا ستاسو د خپل کتاب سره، تورات سره او د خپل دین سره تعامل دی چې کومه خبره کې ستاسو ګټه وي، فایده وي، هغې باندې عمل کوي، او کومو کې چې ګټه نه وي، هغه مشکل وي یا په هغې مواره نه راځي، هغه باندې بیا عمل نه کوي. نن همدا سرنوشت د مسلمان جوړ شوی نه دی. مسلمان حجونه و عمرې کوي، منځونه کوي، لیکن د الله حکم چې په قرآن کریم کې الله ذکر کړی میراث به لور خور ته ورکوي، څوک میراث ورکوي، دغه رنګې منځونه کوو، روجې نیسو، خو لیکن د الله حکم دی چې ته به جهاد کوې، جهاد ته مسلمان تیار دی، په هغې واره نه راځي. دغه رنګې منځونه او روجې او تلاوتونه خو کوو، غیبت نه ځان نه ساتو، غیبت پرېښودی نه شو. دغه رنګې دا دین موږ په جماعت کې منو، خو لیکن په حکومت او په نظام کې اسلامی نظام منلو ته تیار نه یو. مولا د سیاست سره څه کار دی؟ مولا د نظام او حکومت سره څه کار دی؟ مولا د جماعت راټینګ کی، جماعت کې منبر او محراب دی راټینګ کی، هغه ته چا ویلی دی چې ته سیاست او نظام او حکومت ولی او فوج او دې سره کار لره؟ دا دین الله قبلوي چې ته په یو برخه کې د الله دین قبلوي، په بله برخه کې بیا د الله دین ته تیار نه. الله فرمایي چې کوم خلک چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، آیا تاسو منې
یا ایمان راوړي په بعض الکتاب په بعض حصہ د کتاب او شریعت وتکفرون او انکار کوي تاسو په بعض د بعض حصے نه بعض حصے منلو ته تیار نه کم خلق چې دغه سه تعامل کوي چې د دین بعض خبرې مني خو بعض ته تیار نه دي نو الله فرمای فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا پس نه د سزا من دی هغه چا یفعلو چې کوي ذالک دا کار منکم استاسنا الا خزي فی الحیات الدنیا په دنیا کې به د داسې قوم په برخه کې شرمندگی ورسیږي شرمنده او رسوا او ذلت به داسې قوم ولس چې د دین بعضې خبرې مني او بعضې بیا نه مني خزي فی الحیات الدنیا یوازې دنیا خبره نه ده ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب او په ورځ د قیامت به دوی راخ کړي شي واپس بکړي شي إلى أشد العذاب سخت عذاب ته د دنیا انجام خدا شو او په قیامت کې الله فرمایي دوی به سخت عذاب ته کش کړي شي وما الله بغافل عما تعملون